پښتو ډرامو مشهور اداکار طارق جمال نن سبا په څه حال دی او جنې څنګه تیریږي. که غواړئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو ډرامو یو مشهور اداکار چې ډېرې ښکلې ډرامې وایي جوړولې طارق جمال، تاسو به یې ډېر ښه پیژنئ چې د پښتو ډرامو یو ستوری و چې ډېرې ښکلې ډرامې به یې جوړولې او ډېر ښکلې اداکاري به یې کوله. خو نن سبا د سکرین نه اخوا شوی دی. طارق جمال یو تعلیم یافته خاندان سره تعلق لري او په پېښور حیات آباد کې ژوند کوي. طارق جمال په یو ډرامه کې د مهر اداکاري کړې وه چې په هغې ډرامې کې د هغه نوم روحاني و. هغه ډېره ښکلې ډرامه وه چې خلکو به ورته هفته انتظار کولو او د هغې نه بعد طارق جمال په روحاني مشهور شو چې د وخت تېرېدو سره هغه خلکو د طارق جمال په نوم نه او روحاني په نوم پیژندلو. طارق جمال ډېرې داسې ډرامې چې د یادونې وړ دي. طارق جمال وایي چې موږ به د سیډي ډرامې خپله جوړولې چې د پښتنو ته پکې یو میسیج وي او نن سبا د تجربه کار اداکاران څوک په ډرامو کې نه اخلي ځکه چې د هغوی ډېرې پیسې اخلي او نن سبا خو په لږو پیسو خو خلک بس د سکرین مخې ته راتلل غواړي. طارق جمال وایي چې زما یو زوی هم د ایکټینګ چل زده کوي او په ډېرو ډرامو کې یې کار هم کړی دی. دوستانو دا و د طارق جمال روحاني یعنې د ژوند حالات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتل او د بلې ویډیو په لیدلو الله پام